دا مظلومی سپینی اوخ کی با سیلاب جوڑوی دا تاریخ سپینا صفحہ کی نوی باب جوڑوی د جغتو سپینروبې بابا جانه موږ معاف کړه ستا د جنتي مخ پر ګرد وهلې سبحه ستا د مظلوم او ملغلرو اوښکو او ستا د سوي لوي د سوالونو په جواب کې یوازې د اوښکو پانګه لرو او بس دردېدلې بابا جانه په کار خدا و چې ستا د اوښکو څاڅکي ځمکې ته لا نه وی رسېدلی او موږ ستا د زړه د ټوټو د بېرحمه قاتل کاپره کوپړۍ ځمکې ته رسولی او د دې نامرده قاتل د سر په کاسه کې مو د هغه منحوسه وینه ستا د شهیدو ګلونو د معصومو وینو انتقام کې ستا مخې ته راوړې وی خو افسوس بابا جانه اوس زموږ هیواد هغسې نه دی چې زلمیو به یې په یوه غږ او یوه آن له دښمن نه داسې کسات او حساب واخیست او هغه یرغلګر به یې له دې کاله نه آن تر خپل کاله دومره وځغلاوه چې یو خو به هغه دښمن تر مرګه دې خواته په کاږه نظر نه کتل بلکې ډیرو نورو سرزورو ته به هم د عبرت درس شو بابا جانه دلته اوس د معاصرې او بېدینې نړۍ د نظامي جګړې ترڅنګ د فکري جګړې ګردونو د ځوان نسل د زیاتې برخې فکري او عقیدوي هندارې د څڼېور ډالر پاشا کرکټ او دې ته ورته لوبو ډرامو او سریالونو په مټ له خپل فطري او افغاني حالت نه په بل لوري اړولي د دې اردو اربکي سپیشل فورس او نورو ناځوانه ځوانانو د ټوپکو شپېلۍ او مرمۍ چې باید د کاپیرو اشغالګرو پر ټنډه ورسیخي وای متاسفانه هغه د څو بې باوره ډالرو په بدل کې د کاپیر په خوښه د خپل مظلوم ملت په سینو کې یخیږي بابا جانه هغه ځوانان چې له دښمن سره مستقیما نظامي همکاري نه کوي هغوی هم اوس هغه ځوانان نه دي چې د کلي د ورک ناتار پل دې ووهي او یا دې د خپل مظلوم ورور د اوښکو او وینو د قطرو پوښتنه وکړي هغوی اوس د فحشا سریالونو او کرکټ ګرم بازار کې دومره هوش او همت له لاسه ورکړی چې نه د چا د درد او نه د خپل زندګۍ د مقصد درک کولی شي دوی دومره مرمۍ نه لري چې ستا دښمن نه پرې ستا بدل واخلي څه مرمۍ چې یې درلودې هغه یې د کرکټ د ګټلو په ورځ اسمان ته وویشتلې تا سره ژاړې هم نه ځکه دوی چې څه اوښکې درلودې هغه یې د کرکټ د بایللو په ورځ او د سریال له یوې فاحشې سره بدرګه او توی کړي دوی د ډمانو او سریال جوړونکو د ناروا مینې سیلاب داسې اخیستي چې نور تا ته نه مینه درکولی شي او نه زړه کې دومره ځای لري چې ته ستا شهیدان زلمي او ستا د کاله ړنګ دیوالونه هلته ځای ونیسي بابا جانه اوس د کاله د پیغلو زیاته برخه هم هغه پیغلې نه دي چې د یرغلګر کاپر په ضد د ملالې میوندۍ او یا د کو اسمایي د 2 اتیا شهیدو غیرتي پیغلو پر پله قدم ووهي دوی اوس د دې پر ځای چې د غازي طالب تور ټوپک له ګردونو پاک کړي کری شپه د درې رنګه بیرغ پر جوړولو او د نکریزو پر لګولو د دې لپاره سبا کوي چې بیا یې سبا د ګین میدان کې بیرغ هم له نورو ښکلی او د نکریزو اندازې بدل خو بابا جانه بیا هم ستا د رڼو اوښکو د قطرو قیمت له یاقوتو نه زیات او د سوي آهونو زور دی له اتوم نه څو چنده لوړ دی ستا اوښکې او وینې هدر نه دي ستا سلګۍ هغه ذات اوري چې تلې د خپل سرزوري دښمن ملا د یوه داسې واړه لښکر په لاس ماته کړي چې هغه د شمېر او امکاناتو له اړخ نه کم خو د همت او ایمان له اړخ نه پیاوړی وي بابا جانه ډاډه اوس هم کلی میرات نه دی اوس هم زلمي شته ستاسو د کلي د خټینې مدرسې له غېږې نه راوتلي څو له سره تیر په الهي مینه مست ځوانان ستاسو د نړېدلي کاله بر پلو د غره ډډه کې دیره دي دا د الله تعالی هغه وړوکی ټولی دی چې د خپل سر او وینو په قیمت ستا د شهیدو ځوانیمرګو ګلونو له وحشي او زورور قاتل نه حساب اخلي او انشاءالله ستا زخمي سینه به ورباندې یخوي وما ذلک علی الله بعزیز نوی باب جوڑوی پو اورونو کی مسوزی د کفارو نڑی پو اورونو کی مسوزی د وحشیانو
لتن کيو بدنونا کباب جوړوي د تاریخ بنا صفحه کې نوې باب جوړوي لتن کيو بدنونا کباب جوړوي د تاریخ بنا صفحه کې نوې باب جوړوي دا مضمون سپینې اوښکې به سیلاب جوړوي د تاریخ بنا صفحه کې نوې باب جوړوي سره بمونه دي ورېږي په مظلوم لاس 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 پدې کړنو بل کوم غلام جناب جوړوي د تاریخ بنا صفحه کې نوې باب جوړوي پدې کړنو بل کوم غلام جناب جوړوي د تاریخ بنا صفحه کې نوې باب جوړوي دا مضمون سپینې اوښکې به سیلاب جوړوي د تاریخ بنا صفحه کې نوې باب جوړوي د تاریخ بنا صفحه کې نوې باب جوړوي ملا تړلې مټین غختي دغه ښکلي ځوانان 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 ای ټکورا د شهید مسجد محراب جوړوي د تاریخ بنا صفحه کې نوې باب جوړوي ای ټکورا د شهید مسجد محراب جوړوي د تاریخ بنا صفحه کې نوې باب جوړوي دا مظلوم سپینې اوښکې به سیلاب جوړوي د تاریخ بنا صفحه کې نوې باب جوړوي د تاریخ بنا صفحه کې نوې باب جوړوي د تاریخ بنا صفحه کې نوې باب جوړوي